السلام علیکم ورحمت الله. محترم پوښتنه کړې ده چې د شرط پیسې څنګه دي، چا سره مې شرط ایښی وي. محترمه فقهای کرام فرمایي چې دا د شرط پیسې په حکم کې د قمار او د میسر دي چې ګناه کبیره ده، غاړې د سړي ورباندې بندېږي، لکه د سود دا ډول مردارې دي، حرامې دي. نو بیا فقهای کرام وایي که د دواړو طرفو شرط وي، زه ورته شرط سره کښېږدو، زه هم دا کار کېږي ته وانه کېږي، زه هم که وسو تا که وسو لک روپۍ در کوم، زه هم که نه وسو لک روپۍ در کوم. دغه نو که ما تا ته دا پیسې درکړې، که تا ما ته راکړلې، دا حرامې ګرځي. بېرته باید سړي ته پیسې ردوو، که سړي ته پیسې نه ردېدي، بیا یې فقهای کرام فرمایي چې مساکینو ته بیا ورکوي، فقیرانو ته. نو دا تا څنګه شرط ایښی دی؟ د دواړو طرفو شرط و، که له یوه طرفه شرط و. دا لکه هغه پخوا چې به یې دغه کوله سره دا چناغونه به یې متول، که دې په راواړوو پلانکی شی در کوم، که دې نه په راواړو پلانکی شی در کوم. د دواړو طرفو چې راسي په دغه صورت کې بیا قمار جوړېږي، حرام دی، کبیره ګناه ده. موسوعة الفقهیه صفحه نمبر 405 جلد نمبر 9 او د سورة المائده په 9 آیات کې الله جل جلاله راته فرمایي وایي انسانانو مؤمنانو دا شراب و میسر و انصاب و ازلام دا ټول مردار دي، د عمله څخه د شیطان دي، اجتناب ځینې وکړي، شاید تاسو به خلاصوالی پیدا کړي. نو دا شرطونه ما سره ایږدي محترمینو. یو د شرط که کښېښود چې مثلا زه هم پلانکی کار کېږي ته وانه کېږي، زه هم که نه وسو 1000 روپۍ زه تا ته انعام در کوم، ستا له طرفه شی نه وي. په دغه صورت کې نو فقهای کرام یو لار ورته پیدا کوي. او دا چې له دواړو طرفو شرط وي، لکه دا اوس بعضې خلک یې د افغانستان او د پاکستان پر کرکټ باندې سره ایږدي، یو وایي هغه یې ګټي یا بل وایي نه یې ګټي، هغه وایي که یې نه وګټل دونه در کوم، بل وایي که یې وګټل دونه در کوم. دا نو ناروا کارونه دي، ځانونه ځینې وساتئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.